د دوی کار د بدعاتو خرافاتو سره او د دوی کار د قبرونو سره د دوی غټه مسله بنیادي د دوی په دین کې او په مذهب کې هغه قبر دی قبر وما حوله او دې سره چې څه دي د قبر خاوره قبر ښکلول قبر لاس راښکوده په هغې قوبه جوړول هغې ته سجده د هغې نه طواف درګاه دربار دا قیسې دي او بس دغه خبرې به یې مشهورې کړي او هلته قبر دی هلته جوړي د قبر نه یو ناشنا خوشبو روانه ده وایي زه حیران شمه خو چې مړه شي له دوی نه خوشبو روانه شي او زمونږ غړړ بزرګان مړه دي اولیاء الله او لاړ شه که نه بقي مقبرې ته لاړ شه ورپسې اولیاء الله کوم خیم هلته لاړ شه عثمان بن عفان پکې پروت رضی الله عنه وګوره هلته خوشبویانې او میلې او په قبرونو باندې کاڼي یا قبرونو باندې نومونه کوم ځای کې دي هلته دا اولیاء الله نه دا خو داسې اولیاء الله دي که د دوی د ولایت نه د انکار وکړو کافر کېږي دا داسې اولیاء الله دي او دوی به وروره دغه عوام به دغې ته را دغه کوي او موږ دا نه وایو چې لازم ده چې د کوم سړی په قبر کې پروت وي ده به دې کې لاس وي هغه کوم چې بهر دي هغه خو په دې ګناه کې اخته دي که اوس یو نیک سړی مړ شي دا د قبر سره دا کوي خو اکثر دا تجربه م ده او دا علماو بیان کړې م ده چې اکثر د چا د قبر سره چې څه کېږي اکثر وایم همیشه نه نو دا سړی به دغه لاري دا د قیسو ولې ګینه الحمدلله زمونږ علما مړه شوي دي موحدین په سعودي عرب کې خو بې شماره خو په پاکستان کې درته ښیم لاړ شئ د شیخ العلامه المفسر عبدالسلام الرستمي رحمه الله قبر نه پې نوم شتي نه یې خوا کې څوک شتي نه تې خوشبو روانه ده نه څوک سجدې لګوي هلته نه دې تاویږي راتاوي ځکه چې د هغه شاګردانو ته پته لري چې ده موږ د دې نه منع کړي بیا نږدې ورځو کې شیخ مشر شیخ رحمتي رحمه الله کشر د هغه زوی شیخ ابو سعید او نور ډېر علما وفات شوي دي یا پنجاب طرف ته جوړ شي هلته خو ډېر او دا ساده قبرونه دي هېڅ هم نشته ځکه چې هغوی دا تربیت ټول عمر ورکړی چې دا کارونه ناروا دي اوس که زه چېرته مړ شمه سباله اوس دا کوم ملګري چې زموږ سره کیني پاسې او درسونه اوري دوی به داسې وکړي چې راشي زما په قبر باندې به نوم ولیکي کیدی نه چې زما په قبر باندې نوم ولیکي یا د هغې خاوره د ځان سره به تیلی کې ویسي چې بی دا د شیخ صاحب د قبر خاوره ده او یا بینوی څه ناشنا او بل خلک رامات شي دا بل یو کاروبار روان شي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او دا راته ووایم چې ډېرو پکې دې ته ډډې لګولي چې کله به مشهور یو کس مري ځکه چې یو نوي کمپني کولاوي پوره کمپني شریکه پای کې ډېر کسان پکار شي منجورات پکې ولګي آبادي پکې جوړېږي پوره د دې بیا ټیکئ اوس دا زموږ په دې ملک کې چې را کوم درګاهونه دربارونه دا کسان پکې داسې پکې شته چې د هغوی د مرګ یعنې اویا اتیا کاله شوي دي چې مړه دي خو کاروبار روان دی ښه دب کې او دا به لا روان وي الله اعلم چې کوم وخته پورې نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي